السلام سلامونه دوستانو، تاسو دغه ویډیو وګورئ. دغه ویډیو د کوټې علاقې په پښین کې سوې ده. ډیری خلک وایي چې دا د پښین ام پی ای د هغه کورنۍ یعنې د هغه ورونه دي. دا یوه ښځه ده چې دغلته مرسته راغلې وه، د مرستې راشن تقسیمېده. نو د هغه ښځه ورغلې ده، هلته یې ورته ویلي دي چې هغه کونډه ښځه ده، یتیمان بچیان ورسره دي، ورته ویلي دي چې موږ ته یو څه زیاته راکړئ. نو دغه خلک پرې راغورځېدلي دي، ویلی ده تاسو ته خپله دغه ویډیو وګورئ، بیا تاسو خپله فیصله وکړئ. ډېر ظلم یې کړی ده او ډېر د ظلم انتها ده. تاسو خپله دا ویډیو وګورئ او بعد کې قضاوت وکړئ. د پر دوران باندې یو دوه درې کسان چې په دا ویډیو کې تاسو کتلی سئ پر یو زنانه باندې حملاور سي او پر زنانه باندې تشدد وکړي، ولټکول پر کوي. او دا زنانه چې ده دا کونډه ده، د لسو یتیمانو مور ده او ډېر افسوسناکه واقعه چې دا وخت تاسو پر خپل سکرین باندې وینئ. دا زنانې د دې قصور دا دی چې دا دلته راغلې ده او دلته وړه تقسیمېدل. د سید ظفر آغا چې ام پی ای دی، د هغه پر کور باندې وړه تقسیمېدل او دا زنانې د خپل بچیانو دپاره، د یتیمانو دپاره د یوې تیلۍ د وړو غوښتنه وکړه چې پر دا دوران باندې د عیني شاهدین مطابق دوی دا وایي چې د سید ظفر آغا دوه ورونه، اصغر آغا او نورالدین آغا، د دا زنانې سره بدتمیزي وکړه، پر دا زنان باندې تشدد وکړي او د هغه بچیان هم پر دا غزي باندې موجود وو چې هغه کم عمر دي. دغه ویډیو چې ستاسو مخ ته ده، اوس راسئ دا ویډیو پوره راسره وګورئ. پر خپل سکرین باندې وینئ دا زنانې د دې قصور دا دی چې دا دلته راغلې ده او دلته وړه تقسیمېدل. د سید ظفر آغا چې ام پی ای دی، د هغه پر کور باندې وړه تقسیمېدل او دا زنانې د خپل بچیانو دپاره، د یتیمانو دپاره د یوې تیلۍ د وړو غوښتنه وکړه چې نو دوستانو، تاسو دغه ویډیو وکتله چې ډېر ظلم یې کړی ده. دا یو خواره غریبه ښځه ده چې راغلې ده، د راشن د تقسیمېدو په وخت باندې ورته ویلي چې موږ کور کې مثال ډېر موږ کور کې څوک نشته، موږ ته باید لږ زیاته راکول سي. نو د دغه ځای خلک، دغه پښتانه، دا د پښین خلک دي، وګوره په یو ښځه کې داسې وخېځي، سوکان ورکړي، ویې وړي. نو دا رقم ته خو هم نه دی په کار په پښتنه معاشره کې. نو تاسو خپله دغه ویډیو وکتله، دغه ویډیو قضاوت تاسو وکړئ چې آیا دغه رقم ته رویه په کار ده که نه؟ آیا په پښتون معاشره کې چې دونه ظلم روان وي، نو خدای پاک په پښتانه څنګه آباد کړي، خدای پاک په پښتانه څنګه په اتفاق کړي. نو دغه ویډیو ما وکتله، یقینا تر زړه نه په دې باندې خواشینی شولم او ډېر سوچ مې په دا ویډیو باندې وکړو. ومې ویل ځان سره چې یاره په پښتنه معاشره کې دونه ظلم روان دی او بیا هم پښتانه دا وایي چې موږ په علاقه کې امن نشته او زموږ په سوسایټي یعنې موږ په معاشره کې امن نشته. نو دونه ظلمونه او دونه ظلم یې هم نه ګټي. دغه ویډیو تاسو سره ما شیر کړله او په سوشل میډیا باندې پرونه راځي ډېره وایرل ده. دا یو غریبه ښځه ده چې راغلې ده دغلته راشن د تقسیمېدو په وخت ولاړه ده. نو ټول پرې راغورځېدلي دي، ویلې ده په هېڅ چا کې هم دونه همت، دونه ضمیر نه و چې یاره دا خو ښځه ده، تورسرې ده، په دې باندې باید موږ څنګه ګزار وکړو، ولې ګزار په دې باندې وکړو. نو دغه ویډیو تاسې وکتله، تاسو خپله کمنټ سیکشن کې تاسو خپله د دې په اړه باندې نظرونه شریکئ چې آیا دا ظلم سوی ده که نه. تر بلې ویډیو الله حافظ. چینل سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ د نورو تازه معلوماتو لپاره.